کتاب کې راغلی دي نو ما سره د قرآن نه غټ کتاب بل نشته چې بل د توخه عیسی علیہ السلام قوم ته وایي تاسو لذیر درکوما زمان رسول یو رسول را روان دی اسمه د نبی په پیدائش باندې الہ العالمین پیغمبرانو لذیر ورکړي یا زکریا انا نبشرک بغلام اے زما پیغمبر ز تعالی په یو بشی باندې زیر در کوم اسمه یحیی عیسی علیہ السلام فرمائی سلامتی دی پا غرض باندے چھ پکم ورز پیدا شوے ما سرور کورین دا مدینی منوری جانان بدا گل پا ورز رو جنیولا پکم ورز جی دا پیر پورز دا سوموار پورز دا گل پورز پا خبر پوشی سوک و تا پیر وی سوکو تا سوموار وی اور سوکو تا گل وی خبرہ پوئی گئی اور فارسیوانو تا دوشنبہ وی کم ورد تا وی اور انگریزانو تا سوئی منڈے آوار رانا گئے نا تو بنوے منڈے ہوتی منڈے پیر رس منڈے ہوتا ہوئی خبرہ بانے پوشوی او عجیبہ کو تیرے خوشتا بیٹے خبر تو کم پکم اور حضور مبارک پیدا سے پدا گولا شیطان منڈے والے اس منڈے نامے پہ کیا ہو رہا تیرے خوشتا بیٹے اٹھکے رہتا دادا شیطانانو دا منڈے ورزوان منڈے والے سواری کونیم دا مدینی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ بدگل پور ازرو جنیبلا خو پدی ټول ورځو کې دوشنبه پیر ورځ سوموار ورځ اتوار ورځ نا د پیر ورځ د ګل ورځ سوموار دوشنبه تاسو په دشته زما پکې کوم ورځ خوښه ده تاسو ټول د دویم زما پکې دا ورځ خوښه ده ګل ورځ اواز محبت را نه ده د ګل ورځ مو ولې خوښه ده آواز آلگے گل پکے پیدا شوے دے دا گل رز دا بڑو رز تا دا گل رز ہوئے کنا دا وچے پکم رز گل پیدا دے دا گل رز دا دا گل رز دا سرور کونین دا مدینی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ بدا گل پورز رو جنیولا صحابہ کرام تپوس کئی یا رسول اللہ تصد گل پورد روجہ ولی نسین آقا مولا فرمیل زما درو جیدنی ولو دو سبب دی یو سبب دادے کہ پدی ورزبان اللہ پا ما وحی نادل کڑی دو پدی ورز کی زپیدا شوے ما حضور مبارک پخپل پیدائش باندې خوشحالی کړی دا بلکم دلیل در کم دا حضور نلوی دلیل شتا سرا آواز را نگے دا سرور کونین نلوی دلیل بل شتا چه رب لازال و تو فرمیل چه دا ما دلیل دے چه دا رب دا پارا دلیل دے دا قید و جہان دا خپل امت دا پارا بطریق اولا باندې دلیل دے دا حضور مبارک ساز ما دا پارا دلیل دے چه سرور کونین پخپل پیدائش باندې خوشحالی کھڑی دا ارادے گولون دغد میلاد النبی و سو خبر نتاسو سروکڑلی سرور کونین دا مدینی منوری جانان فرمائی دا ترمیدی شریف دا مسلم شریف او دا ابن ماجہ حدیث مبارک دت اور ما مشکا شریف مراغس تیری
آقا مولا دا مدینی منوری جانان فرمائی انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون. حضور السلام فرمائی چیز سوینم ہاں تاسو نبی نہیں تاسو فرشتی بھی نہیں. حضور مبارک تاسو خدای لیدلے دے آدم علیہ السلام لیدلے دے نوح علیہ السلام لیدلے دے شیس علیہ السلام لیدلے دے اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام لیدلے دے ابراہیم علیہ السلام لیدلے دے یحییٰ علیہ السلام لیدلے دے یو نبی رب نے لیدلے حضور فرمائی رب ما لیدلے دے عقائد و جان فرمائی رب ما لیدلے دے نچے کم سترگو رب لیدلے چے دغ سترگو طاقت بس ہم رئی. آقا مولا فرمائی انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون. زچ سوینم تاسو نوینای زچ ساورم آواز را نغے اسے سڑے تا توی دیوال نا اخوا چه سڑے ولاڑی تا تخکاری زوته موبایل لوڑان دی کته زبد موبایل شیشه ته ګورم ته د دیوال غم کې او زبد موبایل په سکرین باندې ګورم چې په انګلند کې کلاړي او شو کا او نشو زبا د موبایل په سکرین باندې ګورم په خبره پوهیږي کنه پوهیږي هغه سکرین باندې انګريز لاس وهلې دي هغه چې سکرین ته وګوري تسکرین تو گورے ناس پاکستان کے انگلینڈ کی دا کلاڑی دا اٹھ کے دا نہ اٹھ کے فیصلہ دل تکے چھ دا فیصلہ غلط شوی دا صحیح شوی دا تو خبر ابانے پونش ہے آواز محبت رانگے پوشے کے پونش ہے گور چھ کلاڑی کرخی تا رخی دلے دے آواز رانگے اگر تا دیدے نوینی عقائد و جہان پر میں زدخ ہر امتی دین و ایمان دا مدینی منورین پی جنم زدخ پل امتی ایمان مدینی نا پی جنم چھ زما امتی ایمان سمرہ دے دا ایمان درجہ سمرہ دا دے دین اسلام کی کم دے طرف سے دلے دے پر کم سبب بانی دے تفیدہ و نقصان رسے دلے دے عقائد و جہان فرمائی اغمہ تحکاری. یو خبر تاسو تو کم سوار کونین کا مدینی منور جانان جناب محمد رسول اللہ آواز دا محبت رانا رہے صلی اللہ علیہ وسلم یوردی پا مسجد پا ممبر شریف بانی پا خبر ممبر رسول بانی تشریف فرما دے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی سروری کونین کی کل انوار زوال تو رسید یعنی دماستخین تیم داخل شلو آقا مولا دا مدینی منوری جانان منبر تپورت شو او تمام صحابہ کرامتیو فرمائل تپوس کوئی چی دا چا کم خبر خوخوی او پڑکی کم سوال را دی نزب دہغی جواب ورکوما. تاسو ټول زما دوستان یې کړه نو تاسو کې هم مال د پیزو شپږو کسانو د پلان نوم راځي او نور نه راځي صفا خبره خده یار خبره وب پويږي سرور کونین فرمایل چې د چا څخه خوخوي تفوس کوي صحابی د مدینه منورې د جانان مجلس کې حضور دلو من ابی یا رسول اللہ خلق زما متعلق خبر کئی چستا پلار سوک دے
زما د پلار په باره کې خلک مانه معلومات کوي چې آیت رشتیا د خپل پلار بچی حلالي سرور کونین د مدینه منورې جانان ته ودرېدلو یا رسول الله زما پلار څوک دی زما پلار دا تاسو په کال سره خپل مور نو کی په خبره پوهیږئ بعض خبره مناسب نیوی خدا نه خواستا خدای مکه کله کله ګور خپل مورم بچی ته صحیح حال نه وي کله کله انسان نه کمزوري کیږي خطا کیږي مور خپل اخلاق پټي سرور کون انسان گئی یا رسول اللہ زما پلار سوک دے نو دا خو د خدای او د خاون معاملې ده کنه یار تاسو غولی شوی ولی دا خو د خدای او خاون معاملې کنه سرور کون ان وتو فرمایل ابو کا حذافہ اے صحابی استاد پلار نام حذافہ دا تد حذافہ دا نطفین پیدا شوی بالکل تا حلالی ستا پلار حذافہ دے بل سڑے ادری دو یا رسول اللہ خلق مات بدن زبد کئی اوہ یا رسول اللہ حلالی ما کا حرامی ما گورے ڈیرہ لکانو تا پتہ ڈیرو بچو تا گورے جی آواز رانا رہے چیزو حقیقت ہم دا دے کر دارالامان کی جی پراتی وی یاد عبدالستار ایڈی پزانگو کی چاچولی وی وغیرہ غٹشی اغاق پر پلار بیا پیجے نہیں خبر اپونے شوئے یا شیزائف دے پزے خادنوں کے اولارو کسو کے کلا کلا ملاوی گی دو کالا پس لف کالا پس حادثہ کی گی دعولی گلنو را دیو اولائی دا جناب محمد رسول اللہ شقانو اولائی صحابی تپوز کہ یا رسول اللہ ز حلالیم کا حرامیم قربان دا حضور دا شان نشم حضور مبارک و تو فرمائل گلہ خفن نشی ستا لطف ٹک ندا تا دا سالم زوی او سالم اگا دے چی ستا دا پلار نم شیبا دے سالم ستا پلار آزاد کرے تا ستا دا پلار آزاد کردہ غلام چکم دے لاغا سر ستا دا مور تعلق پیدا شوی تا دا سالم دا لطفین پیدا شوی اللہ اکبر اسے اندازہ دے سوئی دا عقائد و جہان سمر الوی نظر دے اندازہ لگی سڑے حلالی دے کا حرامی دے عقائد و جہان تب دا اس ماضی دا جی کہ شوی حالاتی کنا پلار میں دا پلار حلالیم کا حرامیم دا خود شوی خبر دا کنا بل سڑے پاسی دے یا رسول اللہ مدخلی سٹیم دے گڑی تو ہو رہے یہ ونی با گڑی تو ہو رہی داد اخبر متدیانو تخیم لیکن جدی بدا سوچ کو چی مولانا سی وکلے بیونو تپوز کی کلب بلن تپوز کی چی سٹیم شو این مدخلی محبوبا چیز وفا شما زب جنت تزم کہ دوزخ تبزم دا دے تعلق اس کم جن سر دے مستقبل سر دے قبر سر دے کم دے سر دے قبر سر دے دا دو خبر خو ماضی وکنا او دا خبر جی اراتمن کی دو وقت مرگ نرفتو دا اے دا اللہ پیغمبر چیز وفاشم دا بشر دا زمان سروری کونین و تو فرمائل
تب دوزخ تزیت دوزخی ولد ابتدائی دورو کافران بم دا حضور مجلس کے ناستل منافقین بم کے ناستل منافقین خو مدینہ منور کی بیا پیدا شل خدا خبر ماتا دا مدینی منور زکا خکاری کہ پدغ دور کی با خلقو دا مسلمانی جامعہ چولی وی نور بدر پردہ دا سروری کونے سر بے دشمنی وا گورا قیدو جہان تا دا پتم لگی چی دا حلالی دے او دا آواز رانا گئے دا حرام او حضور مبارک تا دا پتم لگی چی دا جنتی دے آواز رانا گئے او دا دوزخی دے سروری کونے تا دی خبر علم اللہ ورکڑے دے یو بل خبر دا تکو مرادے گلنو رئی سرور کونین دا مدینی منوری جانان چکل دا مکین ہجرت کولو مکی معظمین مدینی تا ہجرت کئی شان دا حضور لوئی دے چی بار دا تلس پولس پینزلس کسان پا دے گیٹ کے ولاڑی نو پٹ بتیوزی خوزی با پا دروازہ اوزی با پسشی پا دروازہ با اوزی گورے تازی کار بنکے میں اسی ایسی سڑے کتو پولیس والا انہوں پٹے دو نو پندر پایا کھاتا تازو با قتلی یانا پندر پایا کھاتا دا پولیس نا پٹے دے چکور کی میں گیر نکی نچے پا دیوالا اڑے دو آگا طرف تا پریواتو ورزی با دشمنانو با ورزی او بعد با تسنگ خلق والاری چستا دا سر دشمن والاری گھانا دکا ندا سروری کونے نلوگے شمعا دا مدینی منوری دا جانان دا کرن کافرانو دا حجرت پشپ محاصرہ چولی دا سروری کونے دا مدینی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ پا دروازہ بانی قوت لو پا کافرانو کیوں کافرم نے دلی دلیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسر دیں غار سور کشوی اور رضی تیری شوی سراقہ بن مالک ورپسی دے دسلو اخان و انعام دے سرور کونین پسی راروان دی تور پلاس دا مدینی منوری جانان چی دا غار سور نوتلو سراقہ بن مالک ورسیدو آل شلو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مدینی جانان تو فرمائی یا رسول اللہ سراقہ راروان دے حضور فرمائل راضی دی حضور فرمائل راضی دی رضا راضی دی سروار کرنے دا مدینی منوری جانان تشرانی دی شلو قربان دا حضور دا شان نشمائن سو قدم لا پاتی دی دا سراقہ بن مالک چی پکم اسبان ناس دو دا آغا استر زنگنان اسمک کی دشلو بعضی مفسرین کی چی دا مخکی ازمکا دا مخکی اخپیم یو دم زمکی زان تاراخ کلی زان تاراخ کنو پی وڑی شوی کنا پی جی وڑی شوی چی پی وڑی شوی درست شو چی دے پسر کنڈو شو چی پسر کنڈو شو دا حضور مخی تورا سید آواز آنا گئے حضور مبارک و تمخراوارو سراقہ سنگر آگلے ویدہ خدای پیغمبر کوئی نشوما اللہ پیغمبر بیا خود بدا سے نکے وینا نا حضور مبارک دیزا اسمان سور چاستہ ورنی دیشی بیا اسمکی پر خود بیا بسروری کونین حملہ کئی گی او مل حرکتی بیا اکرلو دا مدینی منوری جانان و تبیا ما پی اکرلا
آقا مولا دا مدینی جانان و تمخرا وارولو سراقا والاخبل قسمت پلت وحیم زخستا پلا سن کی دا ایران دا بادشاہ دا کسرا دا بادشاہ ہے 10 روز رکڑی وینما زخستا پلا سن کی دا کسرا دا بادشاہ ہے او هاگا 10 روز رکڑی صدا پلاس کی نما سراقہ بن مالک دا مدینی منوری جانان سروری کونے حضور برنورا ای نور علی نورا شافی ام نشورا رسول مکرمہ شفیع معظمہ نور مجسمہ وسیلہ بھی کسا نعمان لامکا سید مرسلہ شفیع آسیہ تاجداری حرم وقاری حرم سرور مدینہ سرور سینہ باعث تخلیق کائنات فخر موجودات محبوب کردگار مقصود کردگار لتمام مدغ مخار فقراش ودحال الرسال واللذل فی طرفتار محمد رسول اللہ تولو صلی اللہ اے محبوب مالد امن یو کاغذ راکا مالد امن یو کاغذ راکا رسول اللہ مبارک مدینی تو روان شو سراقہ بن مالک کو اجرا واپس شم ما پزڑ کی سو یا گٹکے ہو رہی سراقہ بن مالک کوئی ما پزڑ کی ہوئی چی خپل دی پا مکہ معظمہ کی دوستے دوزے پاتی نشو خپل دی پا مکہ معظمہ کی دوستے دوزے پاتی نشو مالا دا بادشاہ بنگڑی پلاس کیا چھے 10 روز رو کڑی ماتا پلاس کیا چھے حق وخراق ہے دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دور کے چکل پا ایران مانے صحابہ کرام چھپا ورو غرزو او دا کسرا دا تخت کم چی پارلیمنٹ ہاؤس دے آگے تا حملہ تیار ہوا سراقہ بن مالک صحابہ تو ہوئی وی ما پا لندہ کی واچوے پا خوابہ گھٹی لندی پا گئی بیکانی ویشتل وی ما پا لندہ کی ورواچوے اور دم راحت تا لندہ راکا گئے چی زدہ کسرا پا محل ور پریوزما آواز محبت رانا گئے صحابہ کرامت ہوئی کہ تدا کسرا محل کی پریوز ہے التبا کافران ہوئی خلق بدی ٹوٹے ٹوٹی کی وہی ما تصور کونین دا حجرت پا مقویلی ہوں کہ دستا پلا سن کے 10 روز رو بنگڑی ویدم مالا 10 روز رو بنگڑی دی دیا چھولی کہ تراغے پورے نمر چی ترسوں میں 10 روز کڑیا چھولی نوی سبحان اللہ وے کہ تراغے پورے نمرم کہ ترسو ما 10 روز رو کڑے پا غلاف کڑی نوی مالا نبیانو امام زیر را کڑے دے زبا تراغی جوان دے کہ ترسو ما دا کڑی چھولی دی یا اللہ یا اللہ عمار بن یاسر اوپر اوڑی اوبلے روڑی کاؤ عمار بن یاسر تولوے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافرانو ریسار کڑیو اور وطا بل کڑیو اور وطا بل کڑیو شباباد لبے اور تا غرزی سرور کونین لذی خبر راگی یا رسول اللہ عمار بن یاسر اور تا غرزی عمار بن یاسر اور تا غرزی حضور علیہ السلام فرمائل پدو دور آگئے وی عمار بن یاسرہ سار ماندے دے وی زمادار ماندے چی دا او لمبی میں پلے پیٹ کے واقعی او محمد رسول اللہ را تولاقی
چې جناب محمد رسول الله راته ولاړ وي او زه د حضور علیہ السلام په محبت کې په لمبو کې سوځم تاجدار حرم مته په سر منګول پرې کې ہوگا وی اے عمار بن یاسر اورا چې سل پیری دیم دا کې کفار په دې اور کې وروا شي انشاءاللہ ما پر رب ایمان دې چې اور بستا یو وختم نه خوځي یا رسول اللہ سنگا حضور مبارک و تو فرمائل تب دا اور دا لا سنمرے تب دا باغیانو دا لا سنمرے وغیت وخلا دیر دے تب دا باغیانو دا لا سنمرے وغیت وخلا دیر دے او خاتمہ با پدی خبر حکم کہ رسول اللہ مبارک درات نن کے دور سنگ قصیدی بیان کری دی سرواری کونے دا مدینی منور جانان فرمائی توجہ بغوارم مت متوجی سے سواری کونے دا مدینی منوری جانان فرمائی وہ آخر دا زمانے کی بدجال راضی سشے برادی آواز رانا گئے دجال برادی یا اللہ یا فتنہ گلن اللہ دیتی مونگو تاسو ساتی درو شریف ہوا ہے درو شریف ہوا ہے آخر زمانہ کی بدجان راضی دہاگی دجال مقابلی تبلخ مجاہدین روڑا لکیگی او اغل لس مجاہدین بدد خاتمہ کئی بیا عیسیٰ علیہ السلام راضی غبم و سر جنگی خدا لس مجاہدین بدد مقابلی تا آواز رانا گئے دا بد گوش مارم و تو معلوم دے چھ سو کسان بھئی آواز رانا گئے شور بنا کے بدلغانی دادا لس کسان بدد مقابلی تروزی سروری کونے دا مدینی منوری جانان فرمائی آقا مولا فرمائی مات دغی لسو کسان نمونم یادی دغی نمونم مات معلوم دی چھ پلان کے بئی پلان کے بئی پلان کے بئی پلان کے بئی حضور السلام فرمائی چھ دجال مقابلی تکم نزوانان روزی دا غی نمونم مالا را دی بیا سرور کونین بل خبرو کچی پدی تاسو خوشحال شے عقائد و جہان فرمائی چھ اغی پریگی دا دا غزوانان دا دغی مجاہدین دا پلان نمونم مالا را سی چی دا غی دا پلا کمی نامی دی اغم ما تا معلومی دی او بیا سرواری کونین درم خبر دو کرلا چی دا دریو دا دسوان زوانان پا کمو اسنو را دی نو دا آغی اسنو رنگونم ما تا معلوم دی